درې مهمه جملې زده کوو په الماني ژبه باندې. دوستانو کله چې تاسو له چا څخه پوښتنه کوئ آیا پلانکی په پلانکي ځای کې اوسیږي، د مثال په توګه زه وایم آیا عبدالله په فرانکفورت کې اوسیږي، دغه جمله په الماني ژبه داسې وایو wohnt عبدالله in Frankfurt، آیا عبدالله په فرانکفورت کې اوسیږي. چې تاسو ورته وایي یا زه ورته وایم نه عبدالله په فرانکفورت کې نه اوسیږي، یا دغه جمله په الماني ژبه داسې وایو nein عبدالله wohnt nicht in Frankfurt، عبدالله په فرانکفورت کې نه اوسیږي. بیا زه ورته وایم هغه په برلین کې اوسیږي، یا د هغه ځای نوم ورته واخلم چې هغه ځای کې اوسیږي. زه ورته وایم هغه په برلین کې اوسیږي، دغه جمله په الماني ژبه داسې وایم wohnt in Berlin، wohnt in Berlin، یعنی هغه په برلین کې اوسیږي. دوستانو کله چې تاسو یو نوم استعمالوئ یو ځل استعمال کړئ، هغې نه بعد بیا تاسو هغه نوم بیا مه تکراروئ، د هغې په ځای بیا تاسو که هلک وي یا استفاده کړئ، که جلۍ وي زی استفاده کړئ. نو کولی شئ تاسو خپلې پوښتنې په کمنټونو کې وکړئ.